لمونځ د قاعد په نسبت د لمانځه د قائم ده. اول روایت کې حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه مې د لمانځه په متعلق کې چې سړی په ناستې کې پوښتنه وکړه څنګه ده. ده راته وویلې څوک چې په ولاړ لمونځو کې دا ډېر افضل ده، خو که په ناستې وکړو نیمای اجر د قایم ده ورته، او نائمان په پروت یې که وکړو بیا نیمای اجر د قاعد ده. دا بل روایت کې بیا داسې ده چې نبی اسلام حکم راته وکړه، امر راته وکړه لمونځ په ولاړې که په ولاړې کې طاقت نه و بیا یې په ناستې باندې که په ناستې طاقت نه و بیا یې په پروتې باندې که. دلته اوس دوه خبرې دي. اوله خبر دا ده چې دا حدیث مبارک کې راغله چې لمونځ په ناستې ثواب نیمای دی ولاړې ده، او په پروتې د لمانځه ثواب نیمای دی ناست ده. فرض مراد دی که نفل. که فرض وي، فرض لمونځ چې په ولاړې سړی قادر وي په ناستې جایز ده. دا نیمه دا معنی جایز خو ده، خو ثواب یې کم شو. فرض خو چې په ولاړې قادر وي په ناستې جایز نه ده بیخي، چې په ناستې قادر وي په پروتې جایز نه ده بیخي. او که قادر نه وي بیا ثواب نه ده نیمه، بیا ثواب پوره ده. موږ تاسو نه وویلي سړي په کور کې د صحت په حال کې چې کوم عبادت کوو چې مرض دی وجه نه هغه عبادت پاتې شي، یا د سفر دی وجه نه الله تعالی ملایکو ته وی کنه چې هغه پوره عبادت ورته وکړي، دا خو د عذر دی وجه نه پاتې شي. که عذر نه وي صحیح نه ده، که عذر وي اجر پوره ده. او که نفلي لمونځ مراد وي نو نفلي لمونځ اگر که قدرت په ولاړې سړی لري په ناستې جایز ده، دا ځای خو جایز ده. نفل چې په ولاړې قادر یې په ناستې جایز ده، ثواب دی نیمای شي. لیکن په نفلو کې هم دا حکم ده چې په ناستې قادر یې په پروت نه جایز ده. نفل هم په پروت. دلته خو درې ځله خبرې ذکر شوې. نو جواب دا ده چې د دغه سړي نه هغه څوک مراد ده چې قدرت مع المشقت لري. یو سړی د په ولاړې په تکلیف درېدای شي، نو یو طرف ته عذر موجود ده، نو دا جائز ده چې په ناستې وکړي. بل طرف ته سره له تکلیفه په ولاړې درېدای شي، نو ثواب یې ځکه نیمای ده. چا تکلیف وکړي پوره ثواب خدای پاک ورکوي، خو که تکلیف یې په ځان نه کړو تېر نو بیا یې نیمای ثواب ده. دغسې چې په ناستې باندې قادر و خو سره له مشقته قادر و، سره له تکلیفه مشقته قادر و. اوس نو که په ناستې کې پوره ثواب ده، او که نه مشقت په ځان تېر نه کړو په پروت یې وکړو نیمای ثواب ده. خبره په داسې کې ده کامل معذور هم نه ده، کامل جوړ هم نه ده. من وجه عذر ده دا هم جایز ده چې هغه قیام پرېږدي په ناستې وکړي، دا هم جایز ده چې په ناستې پرېږدي په پروت یې وکړي، خو ورسره مشقت که وکړي بیا نو پوره ثواب ده. که مشقت یې نه کړو برداشت نو نیمای ثواب ده. په ولاړې باندې قدرت حتی بعضې ویلي دي چې په لکڼه په ولاړې درېدی شي په ناستې بې نه کوي. حتی بعضې ویلي دي چې نیمه قیام کړی شي په اوله نه دي په ناستې نه کوي، په ولاړې دي نیت وتړي شي تر څو درېدی شوی، ودې درې کې چې نه شوی درېدی پس تېغه نه دي بیا کېدي، نو بیا عذر خو نه ده روا په ناستې. خو یغه جواب دا شو. دومه خبر دا چې سړی په ناستې نه و قادر په پروت یې کړو، بیا په پروت په څنګ بهتر ده چې په ښي اړخ څملې مخکې قبلې په طرف وي، که ستوني ستار بهتر ده چې داسې څملې پښې قبلې ته شي، شا طرف ته یو څه شی ورته کېږدي سر یې لږ راجګ وي. نو امام شافعي صاحب دغه وایي چې په څنګ بهتر ده چې په ښي اړخ څملې مخ به د قبلې په طرف وي. او د موږ د امام صاحب قول دا ده چې نه مستلقیان پښې دې د قبلې په طرف شي. اخو دوی وی چې پښې قبلې ته نشي ادب ده ځکه بهتر ده موږ یې پښې دې د قبلې په طرف شي، خو اشاره به مخامخ قبلې ته کېږي. لمونځ چې په پروت کې خو په اشاره یې کوي، سجدې ته لږ ته دا اشاره یې د مخامخ قبلې ته ده. او چې په پروت باندې کې چې اشاره کوي خو یې پښو طرف ته اشاره کېږي، پښې په دغه طرف باندې دي.
نو ځکه بهتره دا ده چې مستلقیان وي، شاته یو څه بالښت باندې ورته کېږدي چې لمونځ په اشاره کوي، نو هلته به طرف د قبلې ته اشاره کېږي. نو بهتره ده، دا خبره په بهتري کې ده، جواز د دواړو سره تو ده. خو دوی وی چې بهتره دا ده د دغه تهمان د زوی په روایت باندې ابراهیم ابن تهمان په روایت عمل کوي. خو خپل هم ترمذي وی چې د حسین معلم نه دا روایت په ډیرو طریقو نقل ده. یو د دغه روایت نه چې ابراهیم ابن تهمان علی جنب کې ویلی ده، په نورو کې د جنب خبره نشته، نو ځکه هغه وی چې استلقا بهتره ده چې مستلقیان وي، ستونې ستا څملي او پښې د قبلې په طرف باندې وي. لکه اوس دا مریضان دي په کټو کې پراته وي، د هسپتالو کې باقاعده کټونه داسې چې راجګېږي، نو که کټ راجګېږي او که بستره ورته کېښودل کېږي چې لمونځ وخت د لمانځه په وخت کې بهتره دا ده چې داسې د قبلې په طرف پښې شي، نو هغه اشاره په طرف د قبلې ته راځي. نو چې قدرت وي کامل، هلته خو بیا د لمونځ په ناستې او په پروتې جایز نه ده، هغه صورت هم نه ده. خو دا چې قدرت شته، خو من وجه قدرت شته، سره د مشقته، نو ثواب کې ځکه نیمیتوب او تغییر راغی.